الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظیم. ورانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په مخکې درسونو کې موږ د ایمان لړۍ او سلسله را شروع کړې وه او په هغې کې تفصیلي خبره وکړه او اخره خبره دا و چې انسان باید الله پاک سره مینه او محبت او الله پاک ته امید او هیله ولري او د دې په خوا کې ورسره ویر هم نه ولري. نننی درس کې به انشاءالله موږ دا وایو چې د الله پاک نه د محبت په خوا کې د هیلې او د امید په خوا کې به انسان د الله پاک نه ویر هم ساتي. داسې نه چې الله پاک انسان په الله پاک باندې مغرور شي، زه الله پاک ډېر مهربانه دی نو چې څه کوې هغه کوه، بلکې نه، کله کله د مور او پلار ډېر زیات مهربانه وي، استاد مهربانه وي، د مشر خور او مشر ورور هم مهربانه وي په کور کې. خو کله د انسان نه داسې یو عمل وشي چې په هغې باندې دا مور پرې راټک وي، دا پلار پرې راټک وي، دا پلار دته روزي پیدا کوي، خوراک پیدا کوي، لباس پیدا کوي، دا پې وایي فیس ورکوي. خو کله کله داسې به تاسو لیدلي به د کورو کې چې د کله د زوی نه، د اولاد نه، د لور نه داسې یو کار وشي چې مور او پلار پرې خفه شي او همغه محبوب مور او پلار او مهربانه مور او پلار بس غټ کوتک راوغړي او سړی راچپکي او ډبه وي. وجه دا شي چې د انسان نه داسې یو کار شوی دی چې هغه په هغې باندې خفه شوی دی. نو عیناً لکه موږ چې مخکې ویلې چې مور او پلار نه الله پاک اویا چند ډېر مهربانه دی. خو کله د انسان نه که داسې یو کار وشي چې الله پاک په قهر شي، په غضب شي، نو هغه بیا د دې نتیجه شي چې بس کار خراب شي، ایسته الله پاک په غوسه شي ورته. ښه، الله پاک په تیښې خفه کېږي. دا مسله لږ مهمه ده چې په کومو شیانو الله پاک خفه کېږي، په غضب کېږي، دا شیان پېژندل پکار دي. اوس موږ څه پوهېږو چې الله پاک په کومه خبره خوشحالېږي، په کومه خبره باندې خفه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ګوره دا حدیث واورئ، ویلې چې په خیر کار کې او په نیک کار کې که ډېر وړوکی کار هم وي، ډېر وړوکی کار یې خیر کار، تاسو دا معمولي مه ګڼئ. همغه ډېر تاسو ته چې بالکل ساده ښکارېږي، یو مسلمان ته صرف خندل، په دا خوله ورته داسې هغه کې او ورته وخاندې، دا وچولې ورته داسې روڼ کې، دا هم یو صدقه ده او په دې باندې الله پاک خوشحالېږي. نو یعنی تر ټولو معمول ترینه خبره چې ده په دې باندې الله پاک خوشحالېږي. وجه دا ده چې الله پاک همیشه یو اصل لري، هغه دا چې همیشه د مخلوق په خوشحالۍ باندې الله خوشحالېږي. دا یو غټ قاعده ځان سره وساتئ. الله پاک همیشه د مخلوق په خوشحالۍ باندې، د مخلوق په خوښېدلو باندې الله پاک خوشحالېږي. دا یو قاعده ده. همیشه الله پاک د مخلوق او د خپلو بندگانو په خفګان باندې خفه کېږي. تا یو سړی خفه کې، د دې خفګان په نتیجه کې الله پاک خفه کېږي. تا یو سړی خوشحاله کې، د دې خوشحالۍ په نتیجه کې الله پاک خوشحالېږي. ګوره یو اسانه قاعده موږ ته پته ولګېدله چې کوم کار باندې انسانان خوشحاله کېږي په هغې الله پاک خوشحالېږي، چې په کوم شي باندې انسانان خفه کېږي، بندگان خفه کېږي، الله پاک په هغې باندې خفه کېږي. اوس د دې حدیث درته وایم، رسول الله صلی الله علیه وسلم، بخاري حدیث دی. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ویلې د قیامت په ورځ به یو سړی رامخې ته کېداسې به ودرېږي ځان ته چې ای پلانکیه، زه په دنیا کې مریض وم، تا د ما د مریضۍ پوښتنه ولې ونه کړه؟ نو هغه سړی به ورته وایي چې الله ته خو د موږ رب یې، ته څنګه مریض کېږې؟ ته څنګه دا خبره ماته کوې چې زه مریض شوی په دنیا کې تا ما پوښتنه ونه کړه؟ نو الله پاک ورته وایي چې نه، اصلي خبره دا وه، پلانکیه بنده ستا امسایه و، ستا خپل و، ستا ګاونډی و، هغه مریض و، ته یې ولې پوښتنه ونه کړه؟ که ته یې پوښتنه کړې وې، زه به دې هلته پیدا کړی وې، زه به خوشحاله شوی وې. بیا ورته څه وایي، زه وږی وم، تا ما ته ډوډۍ رانه کړه. نو بنده به ورته وایي چې الله ته خو خالق کائنات یې، ته خوراک او هغه ته ضرورت نه لرې، نو ته څنګه ما ته وایي چې تا ما ته ډوډۍ رانه کړه؟ ویل چې ګوره، ستا په ګاونډ کې، ستا په ښار کې، ستا په قریه کې، ستا په هغه کې یو سړی وږی و، هغه ډوډۍ نه لرله او ته ښه موړ وې، پیسې دې په جب کې پرتې وې او تا هغه ته ډوډۍ ورنه کړه. که تا هغې سړي ته ډوډۍ ورکړې وې، په ګېډه دې موړ کړی وې، زه به دې هلته پیدا کړی وې، زه به موړ شوی په هغې باندې. بیا ورته څه وایي، وایي زه تږی وم، تا ما ته اوبه رانه کړې. دا بنده به ورته وایي چې الله ته خو خالق یې، ته اوبو ته څه ضرورت لرې چې ته وایي چې زه تږی شوم؟ پلانکیه سړی تږی و، د تا نه اوبه غوښتې، ته دومره بخیل وې چې تا یو غړپ اوبه ورنه کړلې، هغه ته دې ورنه کړه. که تا یې سړي ته اوبه ورکړې وې، زه به دې هلته پیدا کړی. بیا ورته څه وایي، زه لوڅ وم، ما جامې نه لرلې، لباس مې نه لرلو، تا ما ته جامې ونه کړې، تا ما ته لباس ونه کړې. هغه به ورته وایي الله ته خو دومره ذات یې چې ټول اختیارات ستا په لاس کې دي، نو زه څنګه تا ته جامې وکړم او ته ما کله هغه کړی؟ نو دی ورته وایي چې پلانکیه سړی ګوره لغړ و، هغه جامې چې اغوستې وې هغه دومره زړې وې چې پیوند دي، تا به دې سړي ته جامې اخیستې وې که نه؟ نو زه به دې هلته پیدا کړی وې. دې سړي ته جامې کول ما ته جامې کول. نو اوس دې حدیث نه تاسو پته ولګوئ.
بل سړي ته ډوډۍ ورکول دا لکه الله پاک ته ډوډۍ ورکول دي، بل سړي ته اوبه ورکول لکه الله پاک ته اوبه ورکول دي، بل سړي مریض پوښتنه کول دي، ناروغ پوښتنه کول دي، الله پاک پوښتنه کول دي، بل سړي ته لباس ورکول الله پاک ته لباس ورکول دي. دا خو سادي خبره نه ده کنه، دا دومره غټه خبره ده. الله پاک موږ تاسو یو قاعده بیان کړه چې په کوم شي باندې الله پاک بنده خوشحاليږي په هغه کار باندې الله پاک خوشحاليږي، چې په کوم کار باندې بنده خفه کیږي په هغه کار باندې الله پاک څه کوي خفه کیږي. اوس یو قاعده موږ ته معلومه شوه چې بندگان په کوم کارونو خوشحاليږي دا د الله پاک د خوشحالۍ سبب دی، چې په کوم کارونو بندگان خفه کیږي نو په هغه باندې الله پاک خفه کیږي. پس هر کار چې انسان په خوشحاليږي هغه کول پکار دي، چې کوم کار باندې الله پاک خفه کیږي هغه نه دی کول پکار. د چا نه رشوت اخیستل، د چا نه پیسې اخیستل، د چا عزت او حیا ته بد کتل، د چا په ځمکه په کور باندې غصب کول، بل څوک زورول، بل څوک ډبول، بل څوک ټکول، بل بې ځایه په چا باندې تهمت لګول، دا ټول داسې شیان دي. بل چا غیبت کول، بل چا چغلي کول، بل څوک په سپک هغه باندې نوم باندې اخیستل، هغه سړی پرې خفه کیږي. و چې خفه کیږي مستقیما دې باندې څه کیږي الله پاک خفه کیږي. نو داسې کار نه دی کول پکار، چې کوم کارونو باندې انسان خوشحاليږي نو هغه الله پاک پرې خوشحاليږي. د صدقه ګوره، د خیرات الله پاک ته هیڅوک هم صدقه نه ورکوي، هیڅوک هم خیرات نه ورکوي، هیڅوک هم زکات نه ورکوي. چاته ورکوي؟ خپل سړي ته ورکوي، خپل همسایه، خپل ورور، خپل خور، خپل پلانکي ته ورکول کیږي. خو په دې باندې الله پاک خوشحاليږي. وجه دا ده ما درته ویل چې قاعده ده چې باندې انسان خوشاله شو د دې خوشحالۍ په نتیجه کې الله پاک خوشاله شو. دغه صدقه چې تا خپل ورور، خپل خور، وراره، پلانکي ته دې ورکړې ده دې باندې الله پاک تا ته د خپل طرف نه ثواب لیکي، خپل طرف نه تا ته ثواب لیکي. یو حدیث شریف دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کما باندې چا یو ځل درود ولوسلو، د بخاری حدیث دی ګوره، کما باندې یو ځل چا درود ولوسلو الله پاک لس ځلې په هغه باندې درود وایي او د دې درود نتیجه څه ده؟ لس ګناهونه معافیږي او لس ورته نیکۍ په عملنامه کې لیکل کیږي او لس درجه اوچت کیږي. درود چا ویلی دی؟ ما ویلی. په چا مې ویلی؟ په رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی. ثواب څوک راکوي؟ خالق کائنات. وجه څه ده؟ وجه ما درته ویلې چې په دې درود باندې خو موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وکړه، الله پاک په دې باندې خوشحاله شو چې تا زما په محبوب باندې درود او سلام ولوستلو. دې نتیجه دا شوه چې زه به تا ته دا درجې، دا ثوابونه، دا هر څه درکوم. نو موږ او تاسو اوس قاعده پیدا کړه الله پاک په کوم شي باندې خفه کیږي په هغې شي باندې موږ او تاسو ونه کړو. هغې کې اوله خبره دا ده چې کومه خبره باندې انسان او بنده خفه کیږي الله په هغې باندې خفه کیږي، او چې په کوم شي باندې الله پاک بنده خوشحاليږي په هغې باندې الله پاک خوشحاليږي. موږ او تاسو ته قرآن عظیم شان کې یو ځای نه څو آیاتونه راغلي په دې کې واقرضوا الله قرضا حسنا، وی تاسو الله پاک ته قرض ورکوئ. الله پاک قرض ته څه ضرورت لري چې ما نه پیسې غواړي؟ دا څه معنی؟ یو سړی تا ته راغی ما ته قرض راکړه، ته دې سړي ته دې قرض ورکړې، دا سړي ته چې دې قرض ورکړې دا پیسې تا چا ته ورکړې؟ الله پاک دې ورکړې. دی ته وایي کې قرض حسن. اوس دا قرض حسنه یو چا ته چا ورکړې دې اوس ګټه څه ده؟ د دې ثواب څه ده؟ اوس تاسو حدیث واورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړي چا ته قرض ورکړې د یوې میاشتې په خاطر باندې، ما دا روپۍ درکړې 2000 د یوې میاشتې بعد مې ما ته راکړې. دا یو میاشت چې دا 1000 روپۍ دته ورکړي دې سړي ته نو د دې سړي هره ورځ د 1000 روپۍ ثواب په عملنامه کې لیکل کېږي. ما چاته 1000 روپۍ ورکړې قرض، د ما په عملنامه کې روزانه څه لیکل کېږي؟ وی چې استاد 1000 روپۍ پلانکي ته ورکړي، خیرات یې ورکړی ده، دا 1000 روپۍ ما ته ثواب لیکلی کېږي. یو میاشت پوره شو، د یو میاشتې نه بعد اوس خو قرض مهلت پوره شو او دا سړي پیسې نه لرلې. ما ورته وویل چې خیر دی یوه میاشتې بعد راکړه. ښه دا یو میاشت نه بعد چې مهلت نه بعد دی اوس ما ته د دې 1000 روپۍ مقابل کې 2000 ثواب لیکلی کېږي. څونه؟ 2000 ثواب لیکل کېږي. دا ما اوله میاشت کې 1000 ما ته ثواب لیکل کېدو. دویم ځل چې دا میاشت پوره شو، میاشت نه بعد مهلت پوره شو، ما سړي ته 1000 ورکړي، د دې 1000 روپۍ مقابل کې الله پاک ما ته د 2000 روپیو ثواب د خیرات لیکي. د سړي خیرات ورکړی دی دا او قرض مې لا په سړي شته، قرض خو راکوي خو دغه دا اول 1000 بیا 2000. ښه چې 2 میاشتې پوره شي ما ورته چې 2 میاشت خیر دی نور مهلتم، او ورته مې چې خیر دی 2-3 میاشتې نور هم خیر وروسته که دې نه وروسته دا څومره روپۍ چې ما ته ثواب لیکلی شوی دی لکه 1000 شوي دي، اول 1000 و 10000 شوې، دویمه میاشت کې 2000 18000 زم 10000 90000 شوې. د دې نه بعد چې دا مهلت پوره شو دا 2 میاشتې که زه دې سړي ته نور هم مهلت ورکوم هره ورځ ما ته د 90000 روپۍ هغه راکوي، بیا ثواب راکوي. چې
چې څونه اوږدوي پسې الله پاک همغونه ثوابونه به څه کوي درته زیاتوي. اوس تاسو فکر وکړئ یو سړي ته قرض ورکول دا مستقیما الله پاک ته قرض ورکول دي، او که چاته صدقه او خیرات ورکړي، قرض نه خیرات دی ورکړي، الله پاک فرمایي بخاري حدیث دی زه دا په خپل ښي لاس باندې دا خیرات اخلم. سړی خو یې تا نه واخلي هغه وخوړې که هر څه یې پرې وکړه، دغه پیسې الله پاک په خپل ښي لاس باندې اخلي. بیا څه وایي د مسلم د بخاري حدیث دی زه دا داسې ورته تربیه کوم لکه تاسو چې یو د غوا یا د اس بچی تربیه کوئ، هغه بیا وړوکی بیا غټ شي بیا لوی هغه ته نه جوړ شي. نو دغسې درته دا صدقه او دا خیرات داسې تربیه. بل ځای کې حدیث شریف فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا یوه خرما په اخلاص باندې چاته صدقه ورکړه، الله پاک د دې اخلاص په نتیجه کې د احد د غره په شان باندې دې سړي ته ثوابونه لیکي. اوس فکر وکړه چې انسان سره خیر کول، ښه معامله کول او هغه ته خیر رسول، هغه خوشحاله کول، نتیجه او انجام دا شو چې بالاخر الله پاک به دې خوشحالېږي. امام ابو داود رحمت الله یو حدیث راخستی دی، دا ناشنا خبره ده ګوره، ویلې چې یو سړی ډېر زیات بدکاره و، داسې بدکاره و چې دا قوم کې مشهور و، هر سړي و چې دا لعنتي څوک دی چې دا داسې کارونه کوي. دغه بدترین سړی یو ځل د خپل کور نه راووتلو، وی چې کور نه راووتو وی په لاره کې یو ونه د شپې باد راغورځولې وه، باد راغلی او سخت طوفان، دا ونه په دې غره پرته وه، په دې لاره باندې د سړک باندې را پرته وه. دې سړي چې وکتل چې دا ونه دا لرګی چې دلته پروت دی، دلته خو به د خلکو لاره بند نه شي، په دې باندې به حیوانات نه شي تېرېدی، ښځې به نه شي تېرېدی، ماشومان به نه شي تېرېدلی. نو دستي کور ته یې منډه کړله او یو تبر یې راوړو، تبرګه تور، او دی راوړو دا ونه یې میده کړه، دا لاره یې خلاصه کړه. الله حدیث شریف کې راځي فشکر الله له، الله پاک د ده قدرداني وکړه، فغفر له، ټول ګناهونه ورته معاف کړه. تیږه وکړه، مونځ نه دی کړی، زکات نه دی ورکړی، روژه نه دی نیولې، تلاوت نه دی کړی، ذکر نه دی کړی چې موږ تاسو صرف ونه میده کړه، دا لارې خلاصه کړه. چې لارې خلاصه کړه الله پاک ټول ګناهونه ورته معاف کړه. وجه څه وه؟ د انسانانو په خیر کار وکړي. بل حدیث شریف راځي، دا د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایمان چې دی 70 شعبة، څه باندې 80 څانګې لري ایمان. اوله څانګه، دویمه څانګه، دریمه څانګه تر 83 څانګې لري. افضلها لا اله الا الله محمد رسول الله. تر ټولو بهترینه څانګه د ایمان دا ده چې سړی و چې لا اله الا الله محمد رسول الله. وادناؤها اماطة الاذى عن الطریق. هغه د ایمان یو څانګه دا ده چې په یو ځای کې اغذیه پروت دی، یو شی پروت دی، نو هغه ته د لارې نه لرې کړي. ګوره د لارې نه د یو اغذي د یو شي لرې کول چې خطرناکي، دا خپله د ایمان څانګه ده. ګوره د ایمان په اجزاو کې ده. والحیاء شعبة من الایمان، او دا حیا چې ده دا د ایمان د غټترینه شعبه ده. نو ته فکر وکړه چې د هغه نه د لارې نه یو اغذی لرې کول، یو خطرناک شی لرې کول، دا خپله د ایمان جز شولو. نو ته فکر وکړه چې دا څه دی. اصل مسله دا ده چې هغې ته بندګانو ته خیر رسیږي، چې بنده ته د خیر ورسولو دا الله پاک په خپل ځان باندې قرض بولي. ما بنده ته تا خیر ورسولو، ثواب دی په ما باندې، هغه دی. انسان ته د ډوډۍ ورکړه، ډوډۍ د الله پاک ته حسابېږي. انسان ته د لباس ورکړه، په الله پاک حسابېږي. انسان ته د اوبه ورکړې، په الله پاک حسابېږي. انسان ته د لباس ورکړې، په الله پاک حسابېږي. لارې نه د ازغی مازغی ونه لرې کړه، ثواب یې ټول الله پاک درکوي. د رسول الله وسلم باندې د درود شریف ولوستلو الله پاک هغه درکوي، ثوابونه درکوي او بهترې درکوي، بلکې څو چند یې درکوي. انسان ته د قرض ورکړې، دا قرض الله پاک په خپل لاس اخلي، دا درته تربیه کوي. انسان ته د خیرات ورکړې، اول ځلې لږ ثواب بیا ورو ورو په زیاتېږي چې څومره ته مهلت ورکوي یو سړي ته، هغو نه زیاتوالی راوړي. نو د الله پاک د ویرې نه ساتلو خبره موږ ته اوس معلومه شوه چې کوم کارونه چې بندګان په خفه کېږي، هغه کارونه باندې الله په خفه کېږي. و چې تا ګوره قرآن عظیم شان کې راځي چې که تا د چا غیبت وکړې، اوس رسول الله صلی فرمایي که یو چا د چا پردهداري وکړه، یو سړي نه ګناه وشوه او تا ولیدلو، تا پرده پرې راواچوله، چې خیر ده بس ګناه د انسان نه کېږي، ایمان هم کېږي، بل څه هم کېږي، هېڅوک هم پرې خبر نه کړي. رسول الله صلی الله څه فرمایي؟ الله پاک به د قیامت په ورځ باندې په دې سړي باندې پرده راواچوي، ګناهونه به پټ کړي، ورته وایي ځه جنت ته ځه. تا دنیا کې د خلکو ستر ساتلی و، عیبونه دې پټ کړي وو، تا ټول عیبونه ما پټ کړه، بس زه جنت ته ځه. بل حدیث دی، اندی حدیث کې که چا د چا پوشي ونه کړه، رسوا یې کړه، خلکو ته رسوا کړه، په ټلویزیون کې پسې خبرې شروع کړې چې پلان کې داسې داسې دی، نو الله پاک څه کوي؟ وایي ته به په کور کې ناست یې، په کوټې په منځ کې به الله پاک تا رسوا کړي. ځکه وایي څوک چې د چا د عیبونو پسې شو، الله پاک به یې د هغه عیبونه رالټوي. اوس د چا عیب چې تا ولټولو، تا دښمني د چا سره شوه؟
مستقیما دی الله پاک سره الله پاک به تا رسوا کوي کنه. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې بچا باندې پرده واچوله عیب ورته پټ کې الله پاک به د قیامت په ورځ په ده باندې پرده واچي. او چا چې د چا عیبونه راوسپړل او ورپسې شو الله پاک به د دې سړي پسې د کور په منځ کې به رسوا کی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همیشه کوشش کوئ د چا عیب بیان نه کوي، څوک په بد نامه یاد نه کوي. ځکه قرآن عظیم شان کې سوره الحجرات کې وایي چې څوک چاته سپک نوم اخلي د ایمان راوړلو نه وروسته تر ټولو غټترینه ګناه همدا ده چې مسلمان ته په بد نامه باندې اخلي. ای ړونده، ای ګوډه، ای پلانکی دا نومونه اخلي، ای پلانکی زویه. دا نومونه قرآن عظیم شان سوره الحجرات کې باقاعده آیات شریف یا ایها الذین آمنو ویلي ای مؤمنانو تاسو چې ایمان راوړی د ایمان دعوه کوئ تاسو کلم چاته په ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. چاته به بد نوم ما خلي ځکه د ایمان نه وروسته ټول بدترینه ګناه همدا ده چې ته چاته په بد نامه باندې هغه خلي. نو اوس ګوره دې کې د الله پاک څه دي چې د تا په بد نامه باندې خفه کېږي. نو اوس موږ او تاسو ته معلومه شوه چې د بل چا ته ضرر رسول دا مستقیما چا ته ضرر دی؟ الله پاک ته ضرر شو. نو داسې کارونه باندې الله پاک خفه کېږي چې په کومو کارونو باندې انسان خفه کېږي. نو ټول همیشه انسان کوشش وکړي داسې کارونه وکړي چې هغه بندګانو ته خیر وي. همیشه چې کار کوئ داسې کار کوئ چې بنده پرې خوشحاله شي. او چې کله بنده خوشحاله شو الله پاک پرې خوشحالېږي. چې کله بنده خفه شو الله پاک په دې باندې خفه کېږي. ځکه دا د الله پاک بندګان دي. اوس بل تاسو هغه وکړئ حدیث شریف دی رسول الله امام طبراني دا کړی دی ویلې چې الناس عیال الله. ښه واورئ دا حدیث ګوره الناس عیال الله. دا انسانان چې دي دا د الله پاک اولاد غوندې دی، خاندان دی. موږ تاسو عیال وایو که نه بیا کورنۍ دا ماشومان چې ورته وایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله پاک دا انسانان چې دي دا عیال الله دي، د الله پاک اولاد غوندې دی. اوس دغه عیال ته چې څوک خیر رسي، اوس تا د ماشوم سره د زوی سره د لور سره څوک ښه وکړي نو ته پرې خوشحالېږه که نه. ګوره کله چې موږ او تاسو دوستانی یو ماشوم چې چا سري نو کله داسې چې جب کې چې ماشوم ته ورکړي، کله پیسې ورکړي، کله خوشحاله ساتي. دا ماشوم د دې سړي مطلب نه دی، اصل مطلب یې څوک دی؟ امور پلا دي چې دا رامانه خوشحاله شي. که ته انسان چې دا انسانان د عیال الله دی الله پاک اولاد غوندې دی تا ورسره خیر وکړې نو مستقیما څوک خوشحاله کېږي؟ الله پاک پرې خوشحاله کېږي. او که د دې انسان سره دې بد وکړه ته یو ماشوم ته د مور او پلار په مخ کې د ماشوم ته ووایه په څپړه باندې چې تا ته بیا پته ولګي چې څه کېږي. نو ته چې انسان ته ضرر رسوي، د انسان د رشوت اخلي، د انسان په کور باندې د انسان په عزت باندې تجاوز او تیری کوې نو ته په دې باندې غافل یې چې الله پاک به د هغه نه اخلي. ځکه خو الله پاک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لعنت الله علی الراشي والمرتشي، لعنت دی خدای دی په رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي باندې. ځکه دا خو ډېر بد شی دی چې دا د خلکو نه ته اوس پیسې اخلي. تا خو الله پاک ته مستقیما ضرر ورسول، انسان نه د رشوت واخیستو الله پاک دې خفه کړي. نو ځکه الله پاک په دې باندې خفه کړي. دا سود چې الله پاک منې کړی دی دا سود کې الله پاک ته څه ضرر دی؟ څه مشکل ورته شته؟ دې انسان ضرورت لرلو، مشکل لرلو، تا ته راغی ما ته لږ پیسې راکړه، تا ورته چې نه اندېش خو نه در کوم قرض ما ته سود راکړه. نو په دې سود باندې الله پاک څه فرمایي؟ ګوره تاسو دا حدیث واورئ، آیات واورئ. هغه څوک چې سود خوري فاذنوا بحرب من الله ورسوله، دې سړي د الله او د رسول سره د جنگ اعلان وکړي. سود شه دی د الله پاک او د رسول سره د جنگ اعلان دی. دا ګوره قرآن عظیم شان کې په 3 سپاره کې د آیات دی چې سود خوړل د الله او د رسول سره جنگ کول دي. اوس حدیث تاسو واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام الوسی یو مشهور مفسر تیر شوی او امام احمد حنبل دا خپل دا حدیث په خپل کتاب کې راوسته. 1 روپۍ چاته په سود باندې ورکول، د چانه په سود باندې 1 روپۍ اخیستل دا دومره ګناه لري لکه 6 ځلې چې سړی زنا وکړي. صرف 1 روپۍ 2 روپۍ نه 1 روپۍ چې چا په سود واخیسته دا دومره جرم او ګناه ده لکه 6 ځلې چې چا زنا کړي. دا حدیث دی. ګوره امام احمد حنبل او امام الوسی په خپل کتابونو کې را نقل کړی دا حدیث. 6 ځلې زنا ګناه او د 1 روپۍ په سود اخیستلو ګناه سره برابر ده. دا خو یو حدیث دی. امام الوسی رحمت الله تفسیر روح المانی نومیږي. دا تفسیر معتبر تفسیر دی. موږ تاسو په دغه کې بل حدیث را نقل کړی دی. ګوره دا واوري دا حدیث دومره خطرناک دی. ګوره چې واوري هغه څه وایي 1 روپۍ چانه په سود اخیستل، 1 روپۍ چانه په سود اخیستل دا دومره ګناه لري لکه خپل سکه مور سره سکه مور چې دا ته زیږولی د دې سره په حرم شریف کې 80 ځلې زنا کول. 1 روپۍ په سود اخیستل د خپل سکه مور سره په کوم ځای کې په بیت الله شریف کې په حرم شریف کې 2 ځلې زنا کول، 80 ځلې زنا کول. د هغې ګناه کمه ده، د دې زیاته ده د یوې سود خوړل. وجه څه ده؟
اخر د اولي په دې روپۍ باندې الله پاک دونه خفه کېږي، دومره غټ جرم او دونه غټه ګناه ده. وجه دا ده چې هغه غریب خو مشکل لرلو، هغه غریب خو یا به مریض ورته و یا به بل څه مصیبت ورسره و، او تا ته درغی چې تا ته ماته 1 روپۍ راکړه او تا په مقابل کې ته نه سود واخیستلو. الله پاک به ګوره دې حدیث نه داسې معلومیږي چې الله پاک به د بندګانو څومره ډېر خفه کېږي چې سود اخیستل خو د الله پاک نه څوک سود نه اخلي، خو د انسان خپل ورور کاکا ماما تر زوی پردي سړی خو هسې هم څوک نه ورکوي. نو چې تا د چا نه سود واخیستلو الله پاک دومره پې خفه شو چې لکه 6 ځلې چې تا زنا کړي، او بل دومره پې خفه شو د 1 روپۍ مقابل کې لکه د خپلې سکه مور سره چې په حرم شریف کې څه کوي او بیا ځلې زنا وکړي. در حالې کې هغه کسان چې عمرې او حج ته لاړ دي هغه ته معلومات شته چې په حرم کې چې کله سړی طواف کوي هلته د انسان سره دا تصور نه وي، هلته سړی د سپیکر کې زه نه د ښځه یم، نه د ښځې سره دا تصور نه د نارینه سره تصور، هلته رقم ښځې او نارینه ټول سره ګډ ګرځي، خو دا تصور هلته الله پاک ختم کړي. نو چې د خپلې مور سره او داسې نو دا سود داسې ګناه شو چې په دې باندې الله پاک خفه کېږي. وجه دا ده چې انسان پې خفه کېږي. نو موږ او تاسو دا ویلی چې موږ او تاسو په ایمانیاتو کې یو خبره دا ده چې موږ او تاسو د الله پاک سره مینه او محبت لرو، د مینه او محبت په خوا کې به د هغه نه ویره هم ساتو همیشه، او ټول هغه کارونه چې کوم یو باندې بندګان خوشحاله کېږي په هغې الله پاک خوشحالېږي او ثواب ورکوي، چې په کوم کارونه باندې بندګان خفه کېږي الله پاک په هغې باندې خفه کېږي او هغې ته جزا او سزا ورکوي، او داسې ورکوي چې کله کله خو الله پاک په هغه چا هېڅ رحم نه کوي چې څوک په انسانانو رحم نه کوي. حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په انسانانو باندې رحم نه کوي الله پاک په هغې سړي رحم نه کوي. بل حدیث دی چې د ځمکې په خلکو باندې څوک رحم نه کوي نو د اسمان والا په دوی باندې به رحم نه کوي. نو ځکه د الله پاک د نویرې خبره مونږ ته تاسو ته فکس معلومه شوه چې داسې کارونه چې په کومو باندې بندګان خفه کېږي، په کومو ځورول کېږي، په کوم باندې پریشانه کېږي، په کوم باندې بیچاره ذهن کار نه کوي، نو په هغې ټولو شیانو باندې الله پاک خفه کېږي. نو د هغه ټولو کارونه ځان ساتل پکار دي چې په کوم باندې انسانان خفه کېږي، د کوم انسانانو د ځورولو د خفه کېدو سبب ګرځي. الله پاک دې مونږ او تاسو توفیق راکړي چې د ټولو هغه کارونه ځان وساتو چې کوم یو د بندګانو د خفګان سبب ګرځي، پریشانۍ سبب ګرځي، د بل چا د اندېښنې سبب ګرځي، او بل څوک بیچاره لوغړن غوندې ګرځي چې اوس به څه کوم مال باندې به څه کېږي. نو د داسې کارونه ځان ساتل پکار دی او ټول هغه کارونه کول پکار دي چې په کوم باندې الله پاک بندګان دي الله خوشحالېږي، نو هغې باندې الله خوشحالېږي. موږ او تاسو ته دا پته ولګېده چې د انسان په خوشحالۍ الله خوشحالېږي، د انسان په پوښتنه الله پاک خوشحالېږي، د انسان په خوراک الله پاک خوشحالېږي. نو داسې کارونه پکار دي په رشوت باندې، په بل چا په بېعزتۍ باندې، بل چا ته بد نوم اخیستلو باندې، بل چا ته تکلیف رسولو باندې بندگان خفه کېږي، نو مستقیما دا خبر الله پاک په خپل ځان باندې کوي، هغه خفه کېږي. نو د داسې کارونه همیشه باید ځان وساتو. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې داسې کارونه همیشه ځان وساتو، بلکې تصور کې هم داسې کار رانه ولو چې هغې باندې الله پاک خفه کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.